السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم دوستانو، نن به موږ تاسو دا زده کوو چې څنګه کولی شو چې د خپل موبایل چارج 100% ته ورسوو په یو کلیک سره. بالکل دوستانو، موږ څنګه کولی شو چې خپل د موبایل چارج 100% ته ورسوو په یو کلیک سره. او زه به دا هم وایم چې دې کار دپاره تاسو ته څه ضرورت نشته چې تاسو کوم اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ یا کوم کوډ په خپل موبایل کې ډایل کړئ. بس یوازې یو سیټینګ د په خپل موبایل کې هماغه آن کړئ، ستاسو د موبایل چارج فیصدي به 100 ته رسیږي. او د اکثره دوستانو په ذهن کې به دا پوښتنه راځي چې آیا د دې سیټینګ په آن کولو سره زموږ په موبایل کې څه نقصان خو نه پیدا کیږي یا زموږ په بیټري کې څه نقصان خو نه پیدا کیږي. زه به دا هم کلیر کوم چې نه ملګرو، د دې سیټینګ په آن کولو سره ستاسو بیټري کې هم څه نقصان نه پیدا کیږي او نه موبایل کې څه نقصان پیدا کیږي. بس یوازې ستاسو د چارج فیصدي چې دی 100 ته خیږي. ملګرو، زه یم سلیمان عابد افغان او تاسو ته هرکلی وایم زموږ چینل ته. که چېرته زموږ چینل ته نوي یاست، چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم وهئ تر څو د نورو ویډیوګانو خبر تاسو ته درشي. ملګرو، خپل د موبایل سیټینګ به پیدا کړئ او په هغې باندې به کلیک وکړئ. بعد د هغې نه به لاندې راشئ، په خپل موبایل کې به اباوټ سیکشن پیدا کړئ. دلته ګوره لیکل شوی اباوټ فون، په دې باندې به کلیک وکړئ. ګوره بیا به لاندې راشئ، دلته به سافټویر انفارمیشن به پیدا کړئ. بیا به د سافټویر انفارمیشن کې به بلډ نمبر، په دې باندې به کلیک وکړئ. کیدای شي ستاسو موبایلونو کې به سافټویر انفارمیشن نه وي، ډایرکټ هغه کې بلډ نمبر ورکړئ، خو مقصد بلډ نمبر به پیدا کړئ او په دې باندې اووه ځلې کلیک وکړئ. 1 2 3 4 5 6 7 چې څومره ډېر وکړئ څه پروا نه کوي، خو تر هغې پورې وخت چې تاسو ته دا ووایي چې ستاسو موبایل کې ډیولپر آپشن آن شو. بیا بېرته شاته راشئ، دلته تاسو وګورئ ستاسو موبایل کې به دا آپشن آن شوی وي، ډیولپر آپشن، په دې باندې به کلیک وکړئ او دې کې وګورئ ډیمو موډ په نوم باندې. ګوره ډیمو موډ، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته ګوره تاسو ته 2 آپشنه ورکړي، دا اولنی آپشن به هم آن کړئ او دا دویم آپشن به هم آن کړئ. تاسو کتلی شئ چې زما چارج د 90 نه 100 ته ورسېد. که چېرته ستاسو چارج 100% کې وي، لکه 40 کې وي، 10 کې وي، 20 کې وي، چې کله دا آپشن آن کړئ ډایرکټ اټومیټیکلی ستاسو چارج 100 ته رسیږي. او ملګرو، دا ظاهره کې همداسې 100% ته رسیږي، دا په اصل کې کار نه کوي هماغسې چې 100% د کار وکړي. دا د چل دپاره د کوم ملګري د غولولو دپاره چې هغې ته ووایي چې ګوره زه داسې جادو کولی شم چې خپل موبایل چارج ډایرکټ 100% ته رسوم بغیر د کوم چارجر نه. نو د هغې د ټوقو دپاره چې یو ملګري سره ټوقه وکړي، د هغې دپاره دا استعمالیږي. نور دا داسې خاص کار نه کوي او دا داسې نه ده چې دا کمیږي به هم، دا همداسې دا 100% یي، دا نه کمیږي. خو لیکن په حقیقت کې هغه ستاسو چې کوم اصلي چارج هغه د دې پردې شاته هغه روان وي، تاسو ته نه ښکاري. نور ستاسو موبایل کار هم کولی شي، هر څه کولی شي. او دلته ګورئ تاسو ته بل ستاسو وای فای هم فول راغلی دی او ستاسو دا سیګنل د موبایل دا هم فول دی، چې هر ځای ته دا وویسئ ستاسو د موبایل سیګنل به فول ښایي. نو ملګرو، دا د نن ورځې ویډیو الله دې وکړي ستاسو خوښ شوی وي. که چېرته ملګرو ویډیو مو خوښ شوی وي، ویډیو ځان سره لایک کړئ او ویډیو ځان سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو په الله مو سپارم. السلام علیکم.